پاکستان افغانستان کې د سولې له راتلو وروسته څه غواړي؟ سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ چینل ته ښه راغلاست. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ ویلي پاکستاني جنرالان د خیر د غونډۍ په تمه ناست دي او دې د شیبې شماري چې کله له افغانستانه ټول امریکایي سرتیري ووځي چې دوی واک ته د راستنېدو د طالبانو تود هرکلی وکړي. داوړ خپله هغه مقاله کې چې تازه په واشنګټن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې لیکلي پاکستاني جنرالان او پوځیان یوازې هغه پښتانه برداشت کولی شي چې له افغان طالبانو سره خواخوږي ولري او مرسته ورسره وکړي. د نوموړي په خبره موږ ځکه پاکستاني جنرالانو ته ستر چیلنج یو چې طالبانو سره مو د پاکستاني حکومت د مرستو غندنه کړې، هغه څه چې د دوی مخالف دي. هغه په دې مقاله کې ټینګار کړی دی چې پاکستاني پوځ دې ژر تر ژره له ترهګرو سره خپلې مرستې بندي کړي. محسن داوړ وایي د غیر قانونه ترهګرو ډلې تحریک پخوانی ویان احسان الله احسان د پوځ د ولکې تښتېدل یو ښکاره مثال دی چې دوی له ترهګرو سره همکاري لري. نوموړي زیاته کړه چې پاکستاني پوځ ته د پی ټي ایم ټول غړي ترهګر ښکاري، خو موږ ترهګر نه بلکې امن او د حق غوښتونکي خلک یو. ګرانو کتونکو، د محسن داوړ د دې خبرې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.